د ستا زړلو پټنه مې نه شوه ځکه د بلې دنیا سر ته لاړم ما به په دې حال کې ونه پیژني ځکه د خپلې کوڅې ورته لاړم درمانه کله چې د بل شوه کلي ته لاړم بیا ګودر ته لاړم. سلامونه ملګرو، ستړي مه شئ. حکیم آباد کې دا وخت نوخار کې مر سره ناست طارق تاثیر صاحب دی. د دوی څه شعرونه ما په سوشل میډیا اوریدلو نو زما زړه غوښتل چې دی نه شعرونه ریکارډ کو، پوره مرکه یې نه ریکارډ کو. نو موږ سره اوسئ، شعرونه سره مو واورئ، دا راته ووایي چې د کوم ځای نه زموږ پروګرام ګورئ. تاثیر صاحب ارشاد تاسو به اورو. روغ خودیشي د تنهایی د ژوندون شنه سپېلني د هر ارمانه توکم ځان ته پخپله وایم خیر شپیره پخپله غېږه د خپل ځانه توکم. ډېر ښه. کابل یعنی د حسن کائنات چې څنګه دی، کابل یعنی د حسن کائنات چې څنګه دی او یا د پېښور د مضافات چې څنګه دی او جنت د ښایستونو نغمزار دی مولا وایي، جنت د ښایستونو نغمزار دی مولا وایي بیخي لکه زمونږ د برسوات چې څنګه دی. او لیلا مجنون هم دغسې د عشق یوه کیسه ده درمان صاحب، لیلا مجنون هم دغسې د عشق یوه کیسه ده او زما ستا د مینې واردات چې څنګه دی. او دوزخ خدا دې ښکاري او د دې نه مخکې هم ځو حالات چې څنګه دي دا شروعات چې څنګه دی او په تخت د کابل هم د بچه سکا په نوم ناستو په موږ دا مسلط والا صفات چې څنګه دی. او دیکان او مزدور هم باید چې دواړه سره کینی د شیخ او ساهوکار دا ملاقات چې څنګه دی. او درمان صاحب دا شعر توجه وي د دامت فسادات به هم څه دغه شان مطلب وي، د دامت فسادات به هم څه دغه شان مطلب وي باچا صاحب لکه دامت برکات چې څنګه دی. او خالق شر و شور مې د وطنه داسې ورک کې د امن محبت راغلی کات چې څنګه دی او آتش کدي ګرجي او ګوردواري او مندرونه دا ټول د خدای کورونه دي جومات چې څنګه دی. آتش کدي ګرجي او ګوردواري او مندرونه دا ټول د خدای کورونه دي جومات چې څنګه دی. او یو جنگ د ازادۍ موس د دوی سره په سر دی، یو جنگ د ازادۍ موس د دوی سره په سر دی. او بابا د انکل سام د باقیات چې څنګه دی او ماحول د وطن څنګه دی هیڅ څه به درته وایم بس جیل چې څنګه وي یا حوالات چې څنګه دی. او تاثیره وطن پال مې په وطن داسې لګیا دي تاثیره د لونخوړ کلي خیرات چې څنګه دی. شور او غلغو بلم مسله ده یار او چپ کېناستلم مسله ده یار. دا شعرونه مې درته یاد شور او غلغو بلم مسله ده یار او چپ کېناستلم مسله ده یار. هر وخت هر ځای کې نوې نوې خدای، هر وخت هر ځای کې نوې نوې خدای، هر ځای ټیټېدلم مسله ده یار. او رقص د اندېښنو په ساز او ستړی زړه، رقص د اندېښنو په ساز او ستړی زړه اوس خو ګډېدلم مسله ده یار. او تا سره هم ستا په شان کېدل غواړي، تا سره هم ستا په شان کېدل غواړي خو ستا غوندې کېدلم مسله ده یار. او سترګې غړولم فنکاري غواړي، سترګې غړولم فنکاري غواړي او سترګې پټولم مسله ده یار. او یو شعر دی پکې وي ناسته د بارودو په دوکان او بیا وي زما د کور رڼا هسکه اوچته غوندې ښکاري، سپوږمۍ د اسمان ځکه تته تته غوندې ښکاري. او ملا د خپلې خوښې توجیهات روړي د کوره سر بره بره کوي خو ملامته غوندې ښکاري. ملا د خپلې خوښې توجیهات روړي د کوره سر بره بره کوي خو ملامته غوندې ښکاري. او اکثر پکې لښکرې د اغیارو جمع کېږي، اکثر پکې لښکرې د اغیارو جمع کېږي او د بره پښتونخوا خو داسې ښکته غوندې ښکاري، د بره پښتونخوا خو داسې ښکته غوندې ښکاري. او چې زوړ تاریخ هم پرېږدي او تازه تاریخ هم پرېږدي، چې زوړ تاریخ هم پرېږدي او تازه تاریخ هم پرېږدي د منځ تاریخ خبره ناشولته غوندې ښکاري. او ټول مخې د سکرو په دلالۍ کې ځان له تور کو، ټول مخې د سکرو په دلالۍ کې ځان له تور کو. او خان به پښتون وي خو لږ بې پته غوندې ښکاري. او چې واورې مو هماغسې په غرونو راورېږي، چې واورې مو هماغسې په غرونو راورېږي بیا ولې باسین بې برکته غوندې ښکاري. ډېر ښه دی. او چې ذهن نقصاني شي په هر څه کې نقصان ویني
که مینه د فرهاد شي نو هم لته غوندې ښکاري. او اوس نوي معیارونه دي اقدار دل بدل شو. اوس نوي معیارونه دي اقدار دل بدل شو. لایق تاثیر دې ځکه بې صفته غوندې ښکاري. بارودو په دوکان او بیا سپیکې انچي کولم مسله ده یار. ناسته د بارودو په دوکان او بیا سپیکې انچي کولم مسله ده یار. اوس خو یې نور نقش و نگار کړي د زړه په کینوس درمان صاحب. اوس خو یې نور نقش و نگار کړي د زړه په کینوس. او زما تصویر به چېرته پروت وي په سامان مامان کې. او اخري شعر له به راشم وي تاثیره بل هغسې ګل په لر او بر نه وینم. تاثیره بل هغسې ګل په لر او بر نه وینم. او هسې ښایسته خلک خو شته په دې مردان کې. نه مینه دومره ضروري وه نه وفا فرض وه. نه مینه دومره ضروري وه نه وفا فرض وه. زه نه په تا باندې واجب وه نه په ما فرض وه. زه نه په تا باندې واجب وه نه په ما فرض وه. او دا خو یو رقص د اندېښنو نو زه تو شو پکې. دا خو یو رقص د اندېښنو نو زه تو شو پکې. کنې په مونږ خو داسې نه ده چې ګډا فرض وه. او چې ستا د مخ د مجنون مرګ د خیرتمندو حق و. چې ستا د مخ د مجنون مرګ د خیرتمندو حق و. نو بیا د چم په لیونو خو واویلا فرض وه. او هسې نه هلته بیا اعلان هسې نه هلته بیا خبر شو. او دا اعلان وورو چې هسې نه هلته بیا خبر شو. او دا اعلان وورو چې د سامراج مرسته د هر دور په ملا فرض وه. وی دا سړی ډېر زیات نه سړی دی دی ژوندی روک کوي. دا سړی ډېر زیات نه سړی دی دی ژوندی روک کوي. دی تپوسونه کوي سپی دی دی ژوندی روک کوي. دی تپوسونه کوي سپی دی دی ژوندی روک کوي. دی په حالاتو غور او فکر کوي پلار جوړ شوی. دی ځان ته څه وایي څه شی دی دی ژوندی روک کوي. دی په حالاتو غور او فکر کوي پلار جوړ شوی. دی ځان ته څه وایي څه شی دی دی ژوندی روک کوي. هلی تیرو کې د رڼا بسرې بیا ښکاره شو. هله کوي بل ورورکی دی دی ژوندی روک کوي. هلی تیرو کې د رڼا بسرې بیا ښکاره شو. هله کوي بل ورورکی دی دی ژوندی روک کوي. او دی درمان صاحب دی د ځمکي خدایانو امر کې خبرې کوي. دی د ځمکي خدایانو امر کې خبرې کوي. داسې د غټ کافر بچی دی دی ژوندی روک کوي. دی د ځمکي خدایانو امر کې خبرې کوي. داسې د غټ کافر بچی دی دی ژوندی روک کوي. تاثیره دا سړی په خپله خوره امن غواړي. تاثیره دا سړی په خپله خوره امن غواړي. دا ډېر معقول دی مشروطی دی دی ژوندی روک کوي. دا میسنګ پرسن دی که نه. روزو ته بڼو ته ضرورت څه دی دیغه شولیندو ته ضرورت څه دی. او بیا چې ښکلولي شرک دی کفر دی. بیا چې ښکلولي شرک دی کفر دی نو خدایه ننګو ته ضرورت څه دی. بیا چې ښکلولي شرک دی کفر دی نو خدایه ننګو ته ضرورت څه دی. او رستو رستو کېږي خپنیولې رستو رستو کېږي خپنیولې نو مه ځه که نه تلو ته ضرورت څه دی. او ټي وي کې یو کس دومره ښایسته غپل ما وی مړه سپو ته ضرورت څه دی. ټي وي کې یو کس دومره ښایسته غپل ما وی مړه سپو ته ضرورت څه دی. او پي ایم خو یې ګوري نه دسخط کوي. پي ایم خو یې ګوري نه دسخط کوي. نو پي ایم ته چشمو ته ضرورت څه دی. او پي ایم خو یې ګوري نه دسخط کوي. پي ایم ته چشمو ته ضرورت څه دی. او رنده اوس د شیخ په علاج نه پوهېږي. رنده اوس د شیخ په علاج نه پوهېږي. نو تا ته یارانو ته ضرورت څه دی. او سم وایي تاثیر چې یار نه مني. سم وایي لانجو ته ضرورت څه دی. نه دی راځي خواله ما نه لرې د خپل ځان ساتي. نه دی راځي خواله ما نه لرې د خپل ځان ساتي. خو بس چېرته دې ځي نه او دا کلی دې ودان ساتي. نه دی اورېکال د ایس ایم ایس جواب دې نه راکوي. خو دومره ورته وایه چې موبایل خو دې آن ساتي. اسمان دنګ دی د اسمان په حیثیت درمان صاحب. اسمان دنګ دی د اسمان په حیثیت. او زه هم لوړ یم د انسان په حیثیت. او ستا زما سره یاري ممکنه نه ده. ستا زما سره یاري ممکنه نه ده. یو مزدور سره د خان په حیثیت. او کلیوال مې نو خیر دی زه راځه خو
کلیوال مې نو خیر دې زه راځه خو چې را نشي د جانان په حیثیت او د جمهور په ګلندام پسې ګرځي د جمهور په ګلندام پسې ګرځي تورابان د جمهور په ګلندام پسې ګرځي پیردار د تورابان په حیثیت د جمهور په ګلندام پسې ګرځي پیردار د تورابان په حیثیت او زه تاثیر هم په یو زړه کې اوسېدم د ښاغلي تاثیر جان په حیثیت ویریږي د ګلونه د هوا پسه مري که څوک رغېږي د هوا پسه ریږي د ګلونه د دنیا پسه دا بیا د سره کوم ښه مري که څوک رغېږي د دنیا پسه مري که څوک رغېږي د دنیا پسه ریږي د ګلونه د هوا پسه وایم درمان صاحب وایم چې حال ورته د زړه لیکم وایم چې حال ورته د زړه لیکم بیا وایم د هغه بې وفا پسه او ویلې زه پروا د هېڅ چا نه کوم کوي د مینتونه نو زما پسه ویلې زه پروا د هېڅ چا نه کوم کوي د مینتونه نو زما پسه او ځان بیخي کاڼې کو د تلو په وخت ځان بیخي کاڼې کو د تلو په وخت بیا به یې جړلي خو بیا پسه او نن ډېر رقیب ته ملامته کړم نن ډېر رقیب ته ملامته کړم یار به سبا راشي خو سبا پسه او رنګ دي شي هر کور د پښتني سیمې دا شعر پکې لیک بدل دی رنګ دي شي هر کور د پښتني سیمې کاڼي دي ورېږي د مولا پسه او خوب که بد تاثیره صحیح کې اخیری شعر دی خو که بد تاثیره صحیح کې اے نو ستا خو نه و که نه ستا پسه